سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ ګرانو دوستانو. د نن ورځې ویډیو مو یو څه لږ اوږده ده خو ډیره مهمه ده، تاسو یې باید واورئ. که تاسو غواړئ مشترک ژوند مو ډیر نورمال یې، که میرمن یاست، که غواړئ میړه مو بند در باندې رانولي، نو تاسو به دا زده کوئ چې ستاسو میړه کوم ضرورتونه لري، او که نارینه یاست غواړئ په دې پوه سئ چې ښځه مو څه ضرورتونه لري یا ته خپله کوم ضرورتونه لري. د زده کړې دپاره دا ویډیو کتلی سئ، او د دې ویډیو په پای کې به تاسو د جنسي رابطې اړوند معلومات درکول سي چې کومه جنسي رابطه و نارینو ته ښه ده او کوم ښځو ته ښه ده. یعنې مکمل یو زده کړیز ویډیو ده او کتل یې تر پایه ډېر ګټور تاسو ته تمامیږي. راځو د نارینو او ښځو ضرورتونه په رابطه کې د دواړو حقولیتونه فرق لري. نارینه او ښځې په رابطه کې یو رقم ضرورتونه لري، لیکن حقولیتونه یې فرق لري. دا چې نارینه اول وچیش ته ترجیح ورکوي او ښځه وچیش ته ترجیح ورکوي. دې اړوند به موږ مسلسل نن بحث ولرو او د حل لارې به درته وښیو تر څو ستاسو رابطه ښکلې سي. راځو د واده اولو شپو کې میړه او میرمن له یو بل څخه ډېر توقع لري. د میرمنې عموما توقع دا وي چې میړه یې ډېر غوږ ورته ونیسي، ډېرې خبرې ورسره وکړي، ډېر وخت ورکړي. د نارینه توقع دا وي چې ډېر جنسي رابطه ولري، چې دا خپله ډېره توقع د دوی په منځ کې مشکلات رازېږي. د نارینو ضرورتونه د ښځو ضرورتونو ترمنځ فرقونه شته، حقولیتونه یې فرق لري. مثلا د نارینو 5 لومړنۍ ضرورتونه زه تاسو ته وایم چې یو اول جنسي رابطه کې رضایت، یعنی د نارینه لومړی غوښتنه دا ده په رابطه کې چې د جنسي توګه راضي واوسیږي. دوهمه یې په تفریح کې ورسره اوسېدل، چې هغه یو تفریح کوي، یو ورکې کوي، یو گیم کوي یا سپورټ کوي، ته ورسره ته وکولی سې د هغه ملتیا وکړې. بل جذابیت دی، ستا هغه جسماني جذابیت، مثلا ته څه رقم ځان رایسته کوې، څه رقم فیشن کوې، څه رقم کالي اغوندې، څه رقم وریښتان رایله کوې. داسې نه وي چې وریښتان چې پخ پخ لکه څه درته وایم ډېر لیونیان رقم په کور کې ورته ګرځي. بل کورنۍ حمایت، ته باید د کورنۍ حمایت کې د میړه یو غوښتنه دا هم وي. او بل صفت کول، د نارینو ډېر خوښېږي چې صفت وکړي، بار بار ورته ووایه چې ته پر ما ګران یې یا دا شیان دي زما خوښ دي. داسې نه چې دروغ ورته وایاست، دروغ نه، حقیقت چې ستاسو ته د په وجود کې خوښ دي هغه کوشش کوئ چې ورته ووایاست. بل اوس به راسو د ښځو 5 ضرورتونه به ووایو. هغه د ښځې 5 ضرورتونه چې دي، د نارینو د اول یې جنسي رابطه ده، د ښځو د اول یې مینه ده. د ښځې مینه خوښه ده، غوږ نیول، خبرې کول، هغه مچ کول، هغه په غېږ کې نیول یا هغې ته توجه کول. او دوهم یې خبرې کول دي، باید خبرې ورسره وسي. او درېیم یې رښتینولي او صداقت دی. د ښځو خوښېږي چې د دوی نارینه و دوی ته صادق واوسېږي، رښتیا ورته ووایي او د هر څه خبره واوسېږي. څلورم یې مالي حمایت دی. د ښځو خوښېږي چې په مالي توګه هغه حمایت کړي. او 5م یې کورنۍ تعهد دی. د ښځو خوښېږي چې تاسو د دې و کورنۍ ته او د دو کورنۍ ته او د دوی دوو خپله کورنۍ ته تعهد ولرئ، یعنې ژمنتیا ولرئ، واوسېږي. مشکل دلته دی چې دواړه طرفه فکر کوي مقابل طرف زما رقم ضرورت لري، در حال چې ضرورت یو دی خو حقولیتونه فرق لري. مثلا میرمن فکر کوي چې میړه و مینې ته ضرورت لري، ورته وایي چې قربان دې سم، ته پر ما ګران یې، داسې داسې. هغه پر میړه غمیږي، څه وایي راځه راته ګډه یې، دا خبرې مه کوه. میړه بیا داسې فکر کوي چې د ښځې هم جنسي رابطه خوښېږي، هغه تشویقوي و جنسي رابطې ته. دلته د دوی دوو تر مابین تضاد راځي او رابطه بدخونده سي. د دا څخه شروع وکړئ، زما د ژوند ملګری یو متفاوت شخص او حقولیتونه لري. وایي د دې لپاره چې خپل رابطه سمون کړئ، سمه یې کړئ، دا ووایاست چې زما د ژوند ملګری یو متفاوت شخص دی. بېوفایي په ناخواسته ډول راځي. هیڅ د ژوند ملګری نه غواړي بېوفایي وکړي، هیڅ میړه نه غواړي بله مینه وکړي، هیڅ مینه نه غواړي چې طلاق واخلي ولاړه سي، ولې کې کولی اول سر یې نه در سره کول. نو بېوفایي په ناخواسته توګه بې له دې چې هغه وغواړي هغه راځي. کله چې ضرورتونه نه رافع کېږي، یو میرمن ده میړه یې بار بار په جبر یا په عشقتوب یا په ضد باندې جنسي رابطه غواړي، نو بل هغه خسته کېږي. کلش حمایت کوونکی شخص سره مخ کیږو، سم لکه انیروبا سره جذب کیږو.
ځکه خو اسلام د طلاق او حتی لاس پورته کولو اپشن را کړی دی. دلته ما ځان ته نوټونه اخیستي دي چې زه باید تاسو ته تشریح کړم. تاسو پوهېږئ وایي بېوفایي په ناخواسته توګه راځي. وایي تاسو که غواړئ یو د بل ضرورتونه رفع کړئ باید په دې پوه سئ. زه چې شی غواړم هغه چې شی غواړي او هغه یو بل ته سره ورکړي. که ورنه کړي عموما چې شی راځي یا بېوفایي راځي، نفر به ځي تا به پرېږدي بله ښځه به کوي، د یو بلې ښځې ته به ډېر جذب کېږي، ټوله توجه بیا په هغه ښځې کېږي. او که ته ښځه یې کېدای سي طلاق واخلې ولاړ سې بل چا سره واده وکړې. د اسلام چې موږ ته ویلي دي چې تاسو نارینو باندې ډېر تاکید کړی دي چې د ماینې سره داسې ژوند وکړه، داسې ډېر حقوق یې پر د ماینې ور ډېر کړي دي. مثلا د کور کار وایي مه پکوه، شیدې که دا کوچني ته نور کوي مې ورکړه. خو یعنې په اسلام کې چې موږ اسلام مطالعه کړو، دا بعضې ځوانان چې اسلام مطالعه کوي وایي او دا ښځو صحیح نو چیش جوړ کړی دي، موږ خو د دې د پلار مزدوران نه یو. دغه خبرې دي. او بیا اسلام بیا بیرته وایي چې په دا رقم حالت ستا میړه تا ساتي، مثلا مزدوره یې درته نیولې ده، کار دې بل درکوي، هر څه دې سم دي، اخر ته جنسي رابطې ته هم نه حاضرېږي، یو ښه رابطه هم نه ساتي، نو خو بلا چې وهلو ته هوا کېږي. انسان نه لرو نه یې. دا هغه خبره ده چې هغه که چیرې میړه خپل د اسلام په حد کې خپل حکاولیتونه یا فرضیات چې د ماینې په مقابل کې لري هغه ادا کړي او ماینه وغوندې اسودایي، او که چیرې بیا ماینه د هغه سربیره جنسي رابطې ته نه حاضرېږي یا مینه نه ورکوي، نو د هغې کش ته هوا کېږي. بل کاذبه خوشحالي ستاسو د نوي کس له طرفه نه دي، بلکې ستاسو خیالات دي. ګورئ تاسو په ژوند کې راضي نه یاست نه، مثلا ته یو نارینه یا ښه کور جوړ نیولی دی، مزدوران، اشپزي نه کوي، خیاطي نه کوي، د کور کار نه کوي، ګرده ورځ ناسته یې، میکاپ هم نه درته کوي، آرایش هم نه کوي، سمه نه ګرځي، نو بله خو د هر چا نه پاس ورته تنګېږي نه. نو تاسو د دا څخه چیش کوئ، خپل ذهن اړوئ. دا چې تاسو پر یو بل چا مین کېږئ یا بله ښځه راولئ یا دغه ښځه د نارینه سره مشکلات ولري، دغه ښځه پر یو بل نارینه مین کېږي، تاسو مینه نه ده، دا د هغه کس چې تاسو ته ښه ښکاري د هغه جذابیت نه دی، بلکې ستاسو خیالات دي، تاسو خیالي نړۍ ته ځئ. کوم اولنۍ ضرورتونه رفع نسي، که هر شرایط هم وي یو نفر رابطه کې قرباني کېږي. ګوري که د نارینه خواهشات پوره نسی، جنسي رابطه ورته ونه رسول سي، خو عموما نارینه قربان سو. او که ښځې ته مینه ورنه کول سي، غوږ ورته ونه نیول سي، مالي نګاه څخه هغه سپورټ نسي، اعتماد یې ونه ساتل سي، ښځه هم قرباني کېږي. د واده رابطه هیڅ وخت مه تړئ. د واده رابطه ټول عمر جریان لري، سټاپ کېږي نه. هغه داسې دی لکه دغه دریاب، ګرد عمر به اوبه د حرکت په حالت کې. واده یو پیچلې رابطه ده، تر ټولو روابطو پیچلې ده، ثانیې کې تغیر کوي. یعنې په ثانیې کې کېدای سي اعتماد د منځه ولاړ سي، طلاق راسي او تاسو جدا سي. نو د دې باید ډېر په جدي توګه خیال وساتل سي. ډېر کسان بیا له اساسي علتونو واده کوي، مثلا د چیش لپاره واده کوي، مهم نه وي ورته یا خبر نه وي. بعضې مثلا ښځې کله چې وویني چې مالي مشکلات لري ځي واده کوي، یا بعضې ښځې مثلا د مینې د کمۍ احساس کوي ځي واده کوي. نارینه جنسي مشکلات لري غواړي چې هغه رفع سي واده کوي. نه، واده په دغه رقم مسایلو کې مه کوئ، د ضرورتونو په اساس واده مه کوئ. واده باید د دې دپاره وکړئ چې تاسو احساس ولرئ، مینه ولرئ، یا نفر در باندې ګران یې، بیا د هغه ضرورتو ته ژمن واوسېږئ، د دې دپاره واده وکړئ. په واده کې ماته هر وخت د دواړو طرفونو یا یو طرف د ناآګاهۍ له وجې کېږي چې ضرورتونه معلومات نه لري. وایي واده بعض وخت د دواړو د طرفه ناآګاهي، بعض وخت د یوه د طرفه ناآګاهي، چې یو طرف نه خبر چې واده څوک د چیش لپاره کوي. واده د کوچنیانو کار دی، اکثره وخت واده د کوچنیانو کار دی زموږ په افغانستان کې. نو واده باید د کوچنیوالي په وخت کې ونیسي، د کوچنیانو کار نه دی. او که غټان واده کوي باید د واده په ټولو اصولو ځان پوه کړي. که یو شخص ژمن وي واده رابطې ته، خو مهارت یې نه وي. یو څوک غواړي چې د خپل مېرمنې سره رابطه سمه کړي، د میړه سره رابطه سمه کړي، خو مهارتونه یې نه لري. نو تاسو ته ښه خبر دا دی چې تاسو کولی شئ هغه زده کړئ.
څنګه زده کړئ زما دا ویډیو تر پایه وګورئ او موږ یې تاسو ته ډېر آرام درس ته کوو. راځو وایو څه ډول په عاشقانه ارتباط کې خپل د واده رابطه وساتو. یعنې خپل د واده رابطه چې وساتو په عاشقانه توګه یې وساتو، چې یو څوک مو وویني یا خپله داسې احساس وکړي چې واقعا دغه نفر په ما مین دی، واقعا دغه نفر زما سره علاقه لري. هر انسان چې موږ ویني یا وینو یو ډول مینې احساس وي. د دې مفهوم څه دی؟ موږ چې یو نفر وینو حتما یو اندازه را باندې ګرانېږي، سترګې یې یوه ته سوي، مخ یې بل ته سوي، اواز یې دا د ډول د خبرې یو شی حتما پر موږ ګرانېږي او احساس ورته. موږ د عاطفي اړخه تر یو حده د هر شخص سره چې مخ کېږو تر تاثیر یې لاندې راځو تر یو حده ګرانېږي. موږ د ټولو انسانانو سره نفرت نه لرو، حتی هغه نفر سره چې نفرت لرو هم یو شی پر موږ ګران یي. انسانان عاطفي نګاه سره تړلي دي. کله چې نارینه ښځه خوښه سي نو بیا وایي چې دا ښځه جذابترینه ښځه ده د ټوله نړۍ، باهوشترینه ده، حساسترینه ده او باوقارترینه ښځه ده چې ما په ټول ژوند کې لیدلې ده. مین کېږي او ډېر ژر غواړي هغه لاسته راوړي او واده وکړي مخکې له دې چې یو بل سره وپېژني یا باوري سي. نوي واده سوي جوړو کې اکثره وخت مېړه په مېرمنې ویاړي چې څنګه د کور نظم ساتنه کوي او د کور کار تر څنګ دا د باندې کارونه هم کوي. نو د یې ستاینه کوي او دلته یو سوال پیدا کېږي، آیا تر اخره دغه ستاینه جریان لري؟ آیا یو مېرمن تر اخره کولی سي چې هم د کور کارونه وکړي، هم د بیابان کار وکړي، معاش راوړي، هم د مېړه خواهشات پوره کړي؟ آیا مېړه به ګرد عمر خپل په مېرمنې وویاړي؟ آیا مېرمن به ګرد عمر د مېړه په خوښه وي؟ آیا مېړه به ګرد عمر د مېرمنې په خوښه وي؟ مینه به ورکوي، توجه به ورته کوي که یا؟ غلطه پوهه د ضرورتونو رابطه خرابوي. که موږ د مېړه او د ماینې په ضرورتونو نه پوهېږو نو زموږ رابطه ډېر ژر خرابېږي. اکثره طلاقونه د 1 کال په جریان کې کېږي او اکثره بیا د 5 کالو په جریان کې کېږي. یعنې ډېر ژر په 6م کال 5م کال دوی سره جلا سي او رابطه ختمه سي، ځکه چې دوی یو د بل ضرورتونه نه درک کوي، یو بل ته احترام نه ساتي او هغه د واده قانون یا د مشترک ژوند قانون نه عملي کوي. مېرمن مینه ورکوي مېړه ته. تر مخه مې وویل مېړه په اول قدم کې مینه نه غواړي. مېړه ښځه جنسي رابطه ته تشویقوي، مېرمن په اول قدم کې جنسي رابطه نه غواړي. دا هغه څه دي چې دوی دوه نارضایت منځته راځي او ترمنځ شخړې راځي، نفرتونه، نارضایتي او رابطه خرابوي. ښځه د مینې نه ترلاسه کولو له وجې ستاسو د خوښې مېرمن نسي اوسېدی همیشه. یعنې که تاسو یو ښځې ته مینه نه ورکوئ، هغه ستاسو د خوښې مېرمن هر وخت دپاره نه اوسېدلی سي، تغیر درته کوي، بیا به ستا د همدې ښځې څخه نفرت کېږي. راځئ زده کړو چې یو ښځې ته څه رقم یو ښځه څه رقم خپل د خوښې ښځه وساتو، څنګه مینه ورکړو. د ډېرو ښځو لپاره د مینې ښکاره کول د امنیت احساس، آرامش، تایید او ډېر ورته حیاتي دی. ښځې ته چې مینه ورکوي هغه داسې فکر کوي چې والا زه پر ده ګرانه یم، زما سره راسره دی، ما تاییدوي، زه یې خوښه یم، زه د ده مېرمن یم، د ده حقي اولیت یم. نو دا اماده کېږي ذهنا و حتی ستا و جنسي رابطې ته کنې نه کېږي. غېږ کې نیول او لومړی اظهار دی د مینې او ډېر قوي دی. تاسو باید خپل مېرمن په غېږ کې ونیسئ. زموږ په افغانستان کې دا رواج نشته. زه نه وایم چې تاسو یې د کور د باندې د مور د پلار د مخه په غېږ کې ونیسئ. په اتاق کې تاسو کولی سئ کله چې اتاق کې یاست په ولاړ یو بل په غېږ کې ونیسئ، چې دا ډېر یو ښه طریقه ده د مېرمن او د مېرمنې تر مابین د روابطو ټینګولو. ښځې هېڅ وخت له مینې نه مړېږي. ښځه چې هر څومره ډېره په غېږ کې ونیسي، هر څومره ډېره یې کیس کړي، هر څومره ډېره غوږ ورته ونیسي، هر څومره ډېر یې داسې لاسونه ونیسي، دا د دې لاسونه لمس کړي، دا هېڅ وخت نه مړېږي. دا کار به ته هره ورځ کوې. که چیرې ته غواړې چې ښه جنسي رابطه ترلاسه کړې، ته به دې ته مینه مسلسل ورکوې او په دې به ځان پوهوې چې هغه هېڅ وخت د مینې څخه نه مړېږي. هر نارینه کولی سي د مینې احساس په رقم ښکاره کړي. ټول نارینهو ته موږ نه وایو چې یو رقم واوسېږي. هر انسان ځان ته باید یو اصول ولري او خپل مېرمنې ته ناز ورکړي. ښځې پر ګلانو مینې دي. د ښځو ګلان ډېر خوښ دي. یا کله په هفته کې یو وارې تاسو یو ګل رانیسئ، ورکوئ یې چې دا ګل ته واخله، دا ما تا ته در اخیستی دی.
د ښځې په نظر مینه د نارینه سره د ارتباط عامل دی. یعنې ښځه داسې فکر کوي چې کله زه د نارینه سره یم هغه ما په غېږ کې نیسي، هغه ما ته ښه خبرې کوي، یا ما ته غوږ نیسي، یا ما لمسوي، یا ما کیس کوي، یا ما هر څه. دا زما ارتباط دی د سره. د ښځو له نظره مینه هیڅ رابطه د جنسي رابطې سره نه لري. ښځې عموما فکر کوي چې دا مینه غېږ کې نیول یا مثلا رومانس کول دا د جنسي رابطې سره کوم رابطه نه لري. مېړه باید هر وخت ما په غېږ کې ونیسي، هر وخت زما لاس ونیسي، هر وخت ما کیس کړي، زما خبرو د غوږ ونیسي، زما سره واوسېږي، یا مثلا ما زه په غېږ کې بیده سم خو جنسي رابطه به نه نیسو. دا زموږ مینه ده چې یو بل سره یې لرو. خو نارینه مینه د جنسي رابطې شروع ګڼي. نارینه بیا یو څه مینه داسې دروغجنه مینه ورکړي د یو 15 دقیقو دپاره داسې خپل جنسي رابطه کوي او خبره خلاصه، نو بیا د مېرمنې هم ښه نه ځینې راځي، نفرت یې ځینې کېږي او وار په وار یې دا نفرت ډېرېږي. تاسو که خپل د مېرمنې سره د ډېر عاجل رومانس وروسته جنسي رابطه نیسي او دا ستاسو مینه مسلسل نه ده یا رومانس مو مسلسل نه دی روزانه، نو عموما ستاسو رابطه خرابېږي او مېرمن به مو ستاسو څه نفرت کوي. ښه مثال یې زه زما مېړه زما سره اصلا په هغه جنسي رابطه کې هم رومانس حالت نه درلوده، هغه ډایرکټ د دخول مرحله اجرا کوله او زما د هغه څه ډېر نفرت کوي او دا خبره هم ډاکټران ټول کوي، ځکه چې ما نوټ راخیستی دی د ډېرو مشهورو ډاکټرانو څخه. کله چې نارینه عجله کوي ښځې بد احساس کوي. دوی فکر کوي د یو دکاندار او خریدار معامله ده، جنس اخلي او ځي. یعنې کله چې تاسو جنسي رابطه نیسئ د یو ښځې سره په عاجله توګه، هغه داسې یو احساس کوي چې دا زما مېړه راغلی لکه یو خریدار، زه دکاندار یم، زما سره دا شی رانیوي ولاړی، کار خلاص. دا احساس باید یو ښځې ته ورنکړي. هر نارینه کولی سي مینه زده کړي. ځینې نارینه ځانو ته یو شی وایي چې او زه نسم کولی دا په غېږ کې ونیسم، دې ته دا کیس کړم، د دې لاس ونیسم، دې ته ګل راوړم، دې ته تحفه راوړم، دې ته پرې یو کارت ولیکم چې مینه در سره لرم. دا شیان زه نسم کولی، لیکن تاسو کولی سئ زده یې کړئ، ویې کړئ. صحیح دی تاسو یې د فلمو په رقم مه کوئ، خپل په طریقه مینه ورکړئ. غېږ کې نیول په ښه وخت کې، لاس نیول، څنګ ته کښېنستل. بعضې شیان دي تاسو پوهېږئ زموږ په کلتور مطابق دي. داسې یو څه دي چې لکه مثلا مچ ورکول موږ عموما په اتاق کې لرو، غوږ نیول دي، لیکن کله چې موږ خپل افغاني کلتور ته راځو، زه تاسو ته وایم د مېرمنې دپاره چې مینه ده هغه دا ده چې د ټولو خسلګنۍ په مخ کې ته ښه غږ پر وکړې، یا مثلا دې ته ډېر احترام وکړې، د ټولو په مخ کې مشوره ورسره وکړې، د دې د پلرګنیو مخ ته د دې سره مشوره وکړې، دې ته قدر ورکړې، دې ته ناز ورکړې، په مالي نګاه سره کوي وساتې. دا هغه څه دي چې دې ته مهم دي او دا سپورټ کوي. دا بیا کولی سي چې تا ته ډېر ژر اماده سي. خو که ته دا کارونه نه کوې نو بیا مشکلاتو سره مخ کېږي. عموما د هرې ښځې چې د نړۍ په هر کونج کې که خدای جوړ کړي چې د سارا د هغه 10 کیلومتري د مځکې لاندې د هرې ښځې غېږ کې نیول خوښ دي، مچ ورکول یې خوښ دي، غوږ نیول یې خوښ دي چې خبرو ته یې غوږ ونیسي، د خسرګنیو د پلرګنۍ مخ ته یې په عامه حمایت، ښه غږ، ښه مشوره او دا شیان خوښ دي. نو دا تاسو کوشش وکړئ چې خپل مېرمنو سره یې ولرئ. ښځه مینه نه ترلاسه کوي، نارینه ښه جنسي رابطه نه ترلاسه کوي، نو رابطه چې شول خرابه شول. نو چې نارینه ته دې ته مینه نه ورکوي، هغه بیا تا ته صحیح جنسي رابطه نه لري، لکه یو غوښه، د غوښې سره چې جنسي رابطه لري څه فایده به تا ته ولري؟ نو بیا تا ته هېڅ فایده نه لري، حتی د دواړو طرفو د ذهني ناروغۍ سبب ګرځي. هغه نارینه چې مینه مېرمنې ته نه ورکوي او مېرمن یې په رابطه کې په مکمل توګه د ده سره نه خوشحاله کېږي، هغه سړی په زود انزالي ناجوړي ډېر ژر اخته کېږي. دا ډېر لوی تکلیف دی بیا ده ته. نارینه باید د جنسي رابطې بغیر مینه ښکاره کړي، یعنې بې له دې چې جنسي رابطه ولرئ هغه په غېږ کې ونیسئ، څنګ ته یې واوسېږئ. مثلا کله چې تاسو بیدېږئ هغه خپل په غېږ کې ونیسئ، کیسې کړئ، بیا بیده سئ. ساعت چې راکښېنئ هغه په غېږ کې ونیسئ، کیسې کړئ. یا مثلا تاسو چې د باندې تللي یاست چې راسئ هغه کیس کړئ، کله چې د باندې وځئ کیسې کړئ. دا هغه څه دي چې تاسو باید مد نظر ونیسئ او رابطه مو ژوندۍ وساتئ، خوب ته او وژلو ته یې مه پرېږدئ.
جنسي رابطه نارینو ته لکه هوا او اوبه دي. دا باید هر نارینه زده کړي او خپل مېرمنې ته هم ور زده کړي چې ګرانې دا جنسي رابطه نارینو ته داسې ده لکه هوا او اوبه، چې هوا او اوبه نه ورکوي نو خو نارینه ودې وژي، کار دې ور ختم کړي. بل خپل غرور تر پښو لاندې کوي. و هرې ښځې ته وایم، هر نارینه ته وایم، غرور تر پښې لاندې کوي. قرار یو بل ته سره کښېنئ چې زما دغه ضرورتونه دي، دغه ته رابره او ورده کوه، نو موږ به ښه ژوند لرو. راځو نارینه د ښه جنسي رابطې نه ترلاسه کولو له وجې ښه مېړه نسي پاته کېدلی. دا چې هره ښځه په یاد ولري، که یو نارینه ته ښه جنسي رابطه نه ورکوي نو هغه هم د دې لپاره ښه مېړه نسي کېدلی، ناممکنه ده چې ښه مېړه واوسېږي. نو راځو ښځو ته ووایو چې څنګه خپل نارینه د ځان سره وساتي. ښځه باید د مېړه جنسي غوښتنه درک کړي چې د نارینه و جنسي غوښتنې رابطې ته ډېر ضرورت لري. نارینه باید د مېرمنې د مینې غوښتنه درک کړي چې هغه وخت ته ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بیا دا شیانو ته آماده کېږي. ښځې د واده تر مخه فقط مینه تصور کوي. مخکې له دې چې تاسو واده وکړئ، یو ښځه چې خپل په تصوراتو کې یو څه راولي، دا راولي چې مېړه یې په غېږ کې ونیسي، کیسې کې غوږ ورته ونیسي، لاس یې ونیسي. لیکن نارینه بیا د واده تر مخه سیده جنسي رابطه په فکر کې راولي. دلته تاسو د خپل فکرونو اړوند فکر وکړئ. نو یو ښځه باید دا درک کړي چې د نارینه په فکر کې دغه شیان دي، او نارینه باید دا درک کړي چې د ښځې په فکر کې دا شیان دي، او دغو ته توجه وکړي. ښځې ته مینه ورکول لکه هوا او اوبه دي، نارینو ته بیا جنسي رابطه لکه هوا او اوبه دي. دا د دوی حقي اولیتونه دي او باید مد نظر ونیول سي. قوي جنسي رابطه غوښتونکې ښځې د واده اولو شپو وروسته علاقه کوي جنسي رابطې ته. دلته دا دی وایي هغه ښځې چې ډېرې شهوتي، ډېرې کوي، ډېر په استراحت ژوند لري، هېڅ ستړیا نه لري، ښه ژوند یې، هغه لا د واده د شپو وروسته جنسي رابطې ته یې خواهشات کمیږي. یعنې ښځې عموما ډېر جنسي رابطو ته ضرورت نه لري لکه څه رقم چې نارینه لري. خو دغه ښځه په خپل موټ کې نیول او د دې ښځې کنټرول کول دا دی چې ته هغې ته مینه ورکړې. مینه چې جوړ کول دا د هغسې واده در سره کوي، د واده د شپو په رقم پاته کېږي. نو ګرد عمر کار نارینه خراب کړي چې شي نه ورکوي، مینه ښځې ته نه ورکوي، هغه هم جنسي رابطې ته نه آماده کېږي او تر منځ یې رابطه خرابوي. بعضې ښځې جنسي رابطه خپله دنده بولي او د نه خوښۍ دنده یې بولي. یو کار دی چې که یې خوښ دي نه دی، نه غواړي یې وکړي، خوند هم نه درکوي، هره ورځ ورځې دا کار ته. دغه احساس لري او دا احساس د یو مېړه په صفت خپلې مېرمنې ته یو چا ورکوي، هغه یو ناکامه مېړه دی، هغه یو مېړه نارینه نسو ورسره کوي. بعض وخت ښځې خپل جسم قرباني کوي، د خپل جسم قرباني کوي د میړه د جنسي رابطې غوښتنو ته چې دا کار ډیر بد عواقب لري. ما خپل جسم قرباني کوي. زه چې اول سر واده سولم، اول خو یوه میاشت زه باکره ګرځېدلم، زموږ ترمنځ رابطه نه وه، زما میړه یو څه جنسي مشکلات درلودل. د هغه وروسته چې رابطه برقرار سول، بیا مو یو میاشت رابطه نه درلودل د ناروغۍ له وجې. بیا چې دی د 2 میاشتې وروسته چې زما او د ده ترمنځ جنسي رابطه شروع سول، موږ به په هفته کې یو ځل جنسي رابطه درلودل یا 2 وارې. هغه به هم د داسې کوله، یعنې زما جسم به قرباني و، ما ته یې نه کوم لذت درلودی، نه کوم احساس مې ورته درلودی او نه مې جنسي رابطه خوښه وه، ځکه چې د هغه خبرې نه وې چې زما سره یې وکړي. جنسي رابطې ته آماده کېدل ډېر لویه خبره، ځکه زه د هغه سره هېڅ وخت نه یم انزال سوې. ما د هغه سره یعنې جنسي د واده مې هلته 7 میاشتې تېرې کړلې، لیکن د 7 میاشتو چې څه ته 2 میاشتې ته ایسته کېده چې زما او د ترمنځ د میړه او د ماینې رابطه نه وه. 5 میاشتې د رابطه وه، نه زه د ده سره انزال سوی یم، نه زما او د ده ترمنځ کوم هغه د خوند اوج راغلی دی، او نه ما او د ده ترمنځ هغه د مینې احساس و چې دا د ده هغه کم عقلي وه. لیکن زما د نګاه د طرفه هغه هر څه ورکول کېدل، خو هغه نه راکول. نو دا هغه څه دي چې نارینو ته مو وویله او ښځو ته مو هم وویله، یو بل درک کړئ. یو ښځه باید خپل ځان قرباني نه کړي، بلکې د دې پر ځای راولاړ سئ، یو بل ته سره کښېنئ چې وروره زما دغه شیان نه دي خوښ، ته سیده زما سره د دخول مرحله اجرا کوې، یا مثلا ښځې دغه سیمې خوښ دي. نو بیا تاسو یو بل ته چیش کولی سئ، صادقه میړه و ماینه پاته کېدلی سئ، او بیا به ستاسو رابطه ډېره خوندوره وي او د جدایي امکانات به مو ډېر کم وي.
راځو د جنسي رابطې اړوند لږ خبرې وکړو، لږ یې تشریح کړو او لږ یې زده کړو. څنګه جنسي رابطې سازګاري ترلاسه کړو؟ د دې لپاره چې میړه جنسي رابطې ته منظم آماده وي یا ښځه هم منظم آماده وي، موږ څه کولی سو؟ زه به تاسو ته ووایم څرنګه یو جنسي رابطه شروع کړو. د جنسي رابطې شروع کولو دپاره هیڅ وخت د جنسي رابطې په غوښتنه خپل د میرمنې سره مینه، محبت، رومانس او دا شیان مه کوئ. دا ستاسو رومانس باید تر مخه مسلسل وي، تر مخه مو هغې ته د مینې احساس ورکړی وي، د اورېدلو، د هر څه. کله چې تاسو غواړئ جنسي رابطه شروع کړئ، کوشش وکړئ د جنسي رابطې د شروع کېدو تر مخه تقریبا 1 ساعت تر مخه تاسو د هغې سره خبرې شروع کړئ. داسې خبرې شروع کړئ چې عادي خبرې وي، مجلس وي، او دا مجلس تاسو خپل په کنټرول کې. یو نارینه باید د دې توانایي ولري چې یو مجلس عادي شروع کړي او پر رومانس مجلس یې ختم کړي. نو تاسو تقریبا د رابطې د شروع څخه د رابطې د شروع مطلب دا دی چې تاسو جسماني توګه یو بل ته یا لمس څخه شروع کوئ. تاسو باید خبرې شروع کړئ. کله چې مو منظم خبرې شروع کړلې، تاسو خپل میرمن احساسات خپل په کنټرول کې وو، عموما کوشش کوئ د مینې اړوند خبرې وکړئ، یا د پخوا اړوند یا جالبې خاطرې یا مینه ناکې رابطې چې په پلانکۍ جنسي رابطه کې دا ځای زما لپاره ډېر ګټور و، هغه به هم درته ووایي. تاسو چې خبرې شروع کړلې، یعنې اولین څه د جنسي رابطې د شروع دپاره چې شته، تاسو باید یو د بل سره خبرې شروع کړئ. وروسته دا رابطه ډېر قرار په چشت تمامه سي په رومانس. مثلا تاسو کولی سئ د هغې لاس ونیسئ، یو بل کیس کړئ او یو بل غېږ کې ونیسئ. او بل دوهمه چې دلته تاسو په رومانس کې احساسوي چې ستاسو ښځه د آماده کېږي که نه. عموما د نارینو دپاره آماده کېدل ډېر اسانه دي، هغه ډېر ژر کولی سي د دخول مرحله ترسره کړي او ډېر ژر خپل هغه حد ته د خوند ورسېږي. لیکن ښځې دا مرحلې ته ژر نسي رسېدلی. یو ښځه و دې ته ضرورت لري چې حد اقل 10 دقیقې باید میړه یې د دخول د مرحلې څخه وروسته خپل انزال وساتي، تر څو ښځه د سره هغه منظم خوند ترلاسه کړي. خو مخکې له دې چې د دخول مرحله اجرا کړي، د دې څخه ځان 100% باوري کړي چې ستاسو میرمن د عضلاتو او د لګنې خاصرې له وجې آماده ده او د دې وجود آماده دی چې ستاسو سره جنسي رابطه ولري. کله چې تاسو په دې پوه شولاست چې دا جنسي رابطې ته آماده ده، تاسو د دخول مرحله اجرا کوئ. د دخول مرحله هغه بهترینه مرحله ده، د خوند مرحله ده چې باید حداقل ښځه چې ضرورت ورته لري باید 10 دقیقې نارینه خپل انزال وساتي. که یې 10 دقیقې نشي ساتلی، حداقل باید 15 دقیقې خپل انزال وساتي. د 15 دقیقې څخه تر مخه که تاسو انزال کېږئ، تاسو باید په جدي توګه خپل د زود انزالي تداوي وکړئ، ځکه چې دا د ښځو په ذهن کې بد کښېني، ستا د چهرې سیلابیا بد راځي، حتی بیا ستا سترګو ته ګوري نه، مینې نه در سره کوي، ځکه چې تاسو د هغې هغه جنسي احساسات ور وژنئ. او دغه کار زما میړه زما سره کاوه، ځکه چې زما د هغه د کوارې نفرت کېږي. نه کاله کېږي چې زموږ جدایي راغلی ده، تر ننه پورې ما ته راپه یاد سوی لا نه دی. دا ما څه احمق و. نو دا هغه څه دی چې تاسو باید ډېر جدي ونیسئ. د دخول د مرحلې وروسته کوشش وکړئ چې حداقل 15 دقیقې څخه تر 10 دقیقو پورې فرضي تاسو خپل هغه انزال وساتئ، تر څو ښځه مو منظم توګه در سره انزال سي. د خوند وروسته د آرامش یا نارضایتي احساس. کله چې تاسو د خوند اوج ته ورسېدلاست، 2 حالات منځته راځي. تاسو به ډېر آرامش احساس پیدا کوئ. نارینه عموما آرامش ته ځي، ښځه به یا آرامش ته ځي یا نارضایتي ته. هغه ښځه آرامش ته رسېږي چې رابطه یې په ډېر قوي توګه میړه ورسره وکړل، دا ډېره ستړیا نه وه، د ورځې ژوند ډېر سم و، ستړیا نه وه او دې رابطه برقراره کړل نه، او میړه یې ژر انزال نسو. او د دوی ترمنځ دا خبره وه چې د میړه یې د خپلې میرمنې خیال وساتئ د رابطې په جریان کې، د هغې خوی خواص یې درک کړله چې دا په رابطه کې څه رقم ده، دا یې راضي وساتل. هغه ښځه خوشحاله پاتې کېږي چې هغه ښځه ته بیرته د شروع حالت ته ولاړه سي. ستا میرمن چې کله جنسي رابطه دې وکړله، بیرته په تا پرې وموښتل، بیرته ستا په غېږ کې وه، او بیرته 1 ساعت وروسته یې غوښتل چې ستا سره بیا نږدېکت ولري، دا ته راضي میرمن وایي، او دا ستا په
هغه مهارت پرې اړه لري چې باید خپل مېرمن دغسې د ځان سره راضي کړي. خو دا هر نارینه نسي کولی او هره ښځه یې هم نسي کولی. د دې دپاره تاسو باید د جنسي ښوونې ډاکټر سره مشاوره وکړئ او مثلا هغه تدریس درته وکړي د روابطو او تاسو یې زده کړئ، او یا هم اول کتابونه ولولئ د جنسي رابطې اړوند تر څو تاسو جنسي رابطه زده کړئ. چې زده مو کړل بیا به ډاکټر ته ورسئ، خپل مشکلات ورته ووایاست چې هغه د حل لارې په موخه ستاسو تداوي وکړي. د آرامش یا نارضایتي احساس د خوند اوج یا غصه او خفګان. اول د خوند اوج دی، اوج ته رسېږي او که یا غصه راځي اعصاب چې خرابېږي نو خو هغه ژر انزال سو عموما د ښځو طبیعت خرابېږي. وروسته یا به آرامش راځي دواړو ته او یا به ښځې ته نارضایتي راځي. دې ته باید تاسو ډېر قوي توجه وکړئ. د جنسي مشکلاتو حل دا دی چې تاسو باید دغه 4 نقطې باید زده کړئ. چې څه دی؟ اول څه رقم یې شروع کړئ، د دخول مرحله ده، د خوند اوج دی، یا غصه به راځي یا به خفګان راځي. عموما ښځې زموږ خوارانې ښځې خفه کېږي ځکه چې هغه د رابطې څخه یو علم نه لري او بل میړه خپل خوند اخلي او دا همداسې پرېږدي او په مرور د زمان سره هغه ناجوړه کېږي، حتی د سینو په سرطان اخته کېږي، ډېر مشکلات ورته راځي. او یا به هم آرامش ته رسېږي دواړه طرف، او یا به هم ښځه ناراضه کېږي او یا به نارینه ناراضه کېږي. اوس یو نارینه چې خپله مېرمن په صحیح توګه راضي نه کړي هغه داسې یو احساس لري لکه دی چې د غوښو سره جنسي رابطه ساتي، نو د ده وجود ته هم بیرته تاوان لري. د جنسي مشکلاتو حل دا ده چې تاسو یې اول کتابونه ولولئ. چې کله چې مو کتابونه ولوستل یو څه مو ترې زده کړله بیا ولاړ شئ د جنسي مشکلاتو ډاکټر ته او بیا مشاوره واخلئ مسلسل توګه. یو د بل ضرورتونه رفع کړئ، یو د بل ضرورتونه زده کړئ چې څه شي دي. راسئ زه تاسو ته وایم ښه اول ضرورتونه دغه چې ما تاسو ته وویل 5 ضرورتونه د ښځو چې 5 د نارینو چې د هغه راوروسته نارینه او ښځې نور څه ته ضرورت لري. زه به تاسو ته ووایم چې د کلی دي لنډ توګه به وایم. ښځه ضرورت لري نارینه د هغې سره خبرې وکړي، چې دا ډیره مهمه نقطه ده. زما په تیرو ویډیوګانو کې تاسو وګورئ ښځه څه ته ضرورت لري. په دا معنی یو ویډیو ده چې ما ویلي دي چې هره ښځه باید په میړه وګوري، هغه تاسو حتما وګورئ او دا زده کړئ چې څه رقم خبرې ورسره وکړي. نارینه د ښځې ملاتړ ته په تفریح او بازي کې ضرورت لري. کله چې هغه بازي کوي، ټینس کوي، فوټبال کوي، یو شی کوي، تاسو یې ورسره وکړئ. کچا کوي، هر څه چې وي بازي ورسره وکړئ. ښځه ضرورت لري په نارینه اعتماد ولري. ښځه دا ضرورت لري چې پر میړه اعتماد ولري چې دی زما څخه خبرې نه پټوي، هر څه ورته وایي. حتی که تاسو ځئ دوهمه معاینه کوئ ورته وایاست چې زه غواړم ځم دوهمه معاینه کوم ځکه چې داسې تکلیف دی، زما جنسي خواهشات ډېر، چې خپل منطقي دلیل ورته ووایاست. دا راضي کوي بیا دوهم واده وکړئ نه، او ورته وایاست چې زما د معاینې په راتګ سره به ستا هېڅ قدر کم نشي، ته پر ما ګرانه یې. او دا یو حقیقت دی د روانشناسۍ د علم د نګاه څخه. زما دا ویډیو خپل مېرمنې ته ورښکاره کولی سئ، هغه ښځې ته چې تاسو غواړئ واده وکړئ خو د هغې اعتماد مات نه کوئ. یو نارینه په یو وخت کې کولی سي پر 3 ښځو مین واوسېږي، لیکن یوه ښځه په یو وخت کې پر یوه نارینه مین اوسېدلی سي. نو دا باید هره ښځه درک کړي چې زما میړه کولی سي د 2 ښځو سره مینه ورکړي، حتی ذهنا د 2 ښځو سره. 4 معاینهګانې لري، یوه معاینه یې مړه سوې د هغه به هم پر ګرانه وي. ښځه مالي اسودګي ته ضرورت لري. ښځې ته باید د مالي نګاه څخه اسوده وي، داسې نه وي چې د وریجو غم ورسره وي، د غوړو کالي یې نه وي، د سکول یې نه وي، سیال و ناسیال نه یې پوره، او ته به د هغې سره د جنسي رابطې د رفع کولو کار اخلي. دا غلط دی. نارینه و آرامي او سکون ته ضرورت لري. نارینه چې کله د کار سره راسي آرام، سکون، ښه خبره، ښه غږ دا ته ضرورت لري. نه چې نوکر د ورځ غیبت ورته کوي، د پلار غیبت، د مور غیبت، دا شان وی که د مور غیبت یې ورته وکړه، د پلار ته یې ورته وکړه، د خور ته یې ورته وکړه، خو اول سر چې کور ته راسي دستي مور ته شروع کېږي، داسې 3 ساعته بعد یې ورته وکړه. خو کوشش وکړئ چې سکون او آرامي ورکړئ نارینو ته. ښځه ضرورت لري میړه یې ښه پلار واوسي د دې اولادو ته. هر ښځه دا غواړي چې میړه یې ښه پلار واوسېږي د دې اولادو ته. نارینه ضرورت لري ښځه یې په هغه افتخار وکړي. تاسو خپل په میړه افتخار وکړئ، هغه نقطو باندې افتخار وکړئ چې واقعا تاسو افتخار پکوئ، دروغ مه وایاست. د 3یم کس د ویرې څخه خلاصون. 3یم کس موږ په رابطه کې راځي، اله بند راځي، د چی شي بند راځي، پرېږده راجسي.
ته هیڅ وخت نه سپکېږي یوه مېړه ته، او ستا مېړه هم باید دا رقم د مینې فضا او دا رقم د رضایت فضا منځته راوړي چې د مینهګان یې دا درک کړي چې موږ ګرده پر ګران یو. د یو نارینه دی، نارینه کولی شي د څو نفرو سره مینه وکړي، ښځه یې نشي کولی. او ښځه چې خپل فکر پر دوی نه کوي، نارینه چې خپل فکر پر ښځو نه کوي چې زما ښځه به ځي بل مېړه به خوښوي، نه ښځه نه ځي. بیا نو زموږ د افغانستان ښځې او خو نارینه کولی شي څو ښځې خوښې کړي. له شکایت شروع تر آرامي رسېدل فقط زده کړئ. کوشش وکړئ دا ویډیو واورئ، د زړه په غوږو یې واورئ، د ذهن په غوږو یې واورئ، خپل مشکلات حل کړئ او کوشش وکړئ چې ښه مېړه یا مېرمن واوسېږئ. ما دومره غټه کتابچه راخیستې ده او تاسو ته مې لیکل کړي وه، خبرې مې وکړلې په دې هیله چې ګټه مې در رسېدلې وي او یو د بل ضرورتونه حتما رفع کوئ تر څو رابطه مو خرابه نه سي، یو څوک قرباني نه سي. که صحیح جنسي رابطه نه نیول کېږي نتیجه یې داسې کېږي لکه زه د اعصاب په ناجوړي اخته شولم ځکه چې هر څه ګډوډ وه. نو کوشش وکړئ چې د ښځو ډېر خیال وساتئ. الله جل جلاله هم دا ویلي دي ډېره یې مه پرېږدئ چې د کور په کارو کې ستړي واوسېږي، او که د کور په کارو کې ستړي بیا تاسو جنسي رابطه ډېره مه برقراره کوئ تر څو هغه ذهنا او جسما روحا جوړئ. ډېره مننه کوم چې زما ویډیوګانې ګورئ او ما حمایت کوئ.